السلام علیکم ډیر سټوډنټس نن چې کوم زموږ د کلاس ټاپک ته هغه موږ سره ډیزاین ټیب کې چې کوم موږ سره د تیمز راغلي دي ډاکومنٹ فارمیټینګ دی دغه شان د موږ سره چې کوم کلرز دی پیراګراف سپیسینګ دی دا به ډیټیل سره ډیسکس کوم سمپل زرا علم دی انسرټ ټیب کې مې کلیک کو شیپس سره علم شیپس کې مې یو रेक्टेंगल دلته ډرا کو لایک زرا علم دلته ما سو واغشت یو रेक्टेंगल مې ډرا کو ٹھیک تا سیم اس دلته علم په دې مې رائټ کلیک کو ایډ ټیکس ترالو ایډ ټیکس کې لایک دلته مول کو چې کامل اکیډمی کلیر دی د دې سایز انکریز کوم سلیکشن بوالو خوم ته برا شو د دې سایز چې کم دی لایک هغه ما دونه واغستو لایک زرا علم دلته ایکوالز ټو رینډ مې واغستو انټر مې کو صحیح شو دا به موږ سره رالو جست ټیکس رالو ٹھیک تا سیم ایس سے واپس دلته عالم انسرٹ تا یو بل شیپ میں ڈرا کو لائک زرا عالم دلته میں دا یو شیپ ڈرا کو صحیح دا به موږ سره یو بل شیپ رالو سیم ایس دلته عالم او یو بل شیپ میں دا واغشتو صحیح ده کنه ملټیپل شیپس مې دې ځای کې ډرا کول دام شیپ رالو دلته دې سایډ ته موږ سره شیپ رالو سیم ایس بیا عالم دلته یو شیپ مې واغشتو داسې مې ډرا کو لایک دا شیپ ما ډرا کو صحیح ده نو دا سمپل یو تیم شانته موږ سره جوړیږي نو کوز دلته وګورو راشو ډیزاین باندې کلیک کو او دلته کلیک کو تیمز باندې نو که زه دا یو تیم علم نو دا په دې اپلای کیږي که زه راشم دا کلر والے تیم علم دا په اپلای کیږي صحیح ده چې څونه تیمز موږ اپلای کو دلته ایزیلی اپلای کولی شو که زه دې باندې اپلای کوم او که دې باندې اپلای کوم زه علم دا شیپ کنټرول بٹن مې پریس کا دې مې یو کاپی واغشته دلته مې ایډ کو ورسره صحیح دی کنه سمپل را بشو تیمز باندې به کلیک کوئ نو چې څونه ټایپس آف تیمز علم دلته نه ایزیلی ایډ کولی شو ٹھیک تا که یو بل تیم پکې ایډ کړو ایزیلی ایډ کولی شو بیا دلته مونږ وګورو دلته لیکلی دی ریسیټ ټو تیم فرام ټمپلیټ زم چې دا کم ټمپلیټ مونږ لګو دا ریسیټ کو نو دلته به کلیک کو سمپل ریسیټ باندې صحیح شو که واپس یو تیم ولې نو را بشو تیم سلیکشن موالو نیکسٹ بیا موږ سره راغلی براوس بار تیم مطلب مخکې نه مونږ څه تیم سیو کړی دی هغه ایډ کو واپس په دې باندې نو براوس فرام تیم به کلیک کو لا زمیم چې لکه ما سره کوم دا تیم د دا زه سیو کوم نو را بشو سیو کرنټ تیم باندې به کلیک کو کوم ځای سیو کې ډیسکټاپ باندې سیو کوم جسټ رالم سیو مې کوم صحیح شو که زما بعد کې پکار راځي تیم باندې به کلیک کو براوس بار تیم باندې به کلیک کو چې ډیسکټاپ ته راشو نو موږ سره بدلته دا تیم 1 باندې دا تیم سیو شوی نو دلته موږ عموم په دې باندې دا تیم اپلای کولی شو ٹھیک تا نیکسٹ بیا موږ سره راغلی ډاکومنٹ فارمیټینګ نو لکه ما سره چې کوم دا ټایټل دی که زه داسې ټایپ کې علم داسې ټایټل ټایپ علم صحیح شو نو دا ټول ټایټل دی چې کوم ټایپ ټایټل موږ لګو دلته نه لګولی شو بیا موږ سره کلر راغلی چې کوم ټایپ کلر لګو لایک زه دا کلر لګوم سیم ایس رالم دا کلر لګوم نو دا ټول موږ سره په دې کې کلرز راغلی چې کوم ټایپ کلر لګو دلته نه موږ ایزیلی لګولی شو کلیر دی ها نیکسٹ بیا موږ سره فونټس راغلی الګه ما سره چې کوم دلته دا ټول فونټس دي صحیح دا ټول فونټس چې ما سره کوم راغلی دي د دې چې کوم دا سایز دی لازم چې کوم د دې دا سټایل دی دا چینج کو لکه زه ایریل کلم نو داسې به اغوستلی کیږي صحیح شو کنه نو دا ډیفرنٹ ټایپس اف سټایلز دي زموږ د څه دپاره د فونټس دپاره صحیح شو لایک زه رالم دلته د کسټمایز فونټس باندې مې کلیک کو صحیح شو نو چې کم ټایپ اف فونټ مونږ الو دلته نه اغوستی شو صحیح شو سیو باندې کلیک کو په دې به اپلای کیږي را سره نو دا به موږ سره راغلی دی فونټ سټایل دی را سره کم یو سټایل اپلای کو ایزیلی اپلای کولی شو نیکسٹ بیا موږ سره راغلی پیراګراف سپیسینګ اوس ویم چې لکه دې کې موږ سره سپیس راشي نو که زه راشم د کمپیکټ باندې کلیک کوم نو دونه سپیس وچتېږي که راشو دې باندې کلیک کو نو دا ټول سپیسز دي که کسټم پیراګراف سپیسینګ باندې کلیک کو او سمپل راشو دلته کلیک کو څه باندې پیراګراف سپیسینګ باندې دا دی نو که زه بیفور علم مخکې لکه د پیراګراف نه مخکې چې کوم سپیس دی هغه زه ایډ کوم لا د پیراګراف نه وروسته پکې سپیس زیاتوم سنگل لاین سپیس علم ډبل لاین سپیس علم لایک ما ډبل واغشتو سونه پوزیشن کې علم لایک ما 1 کې علم که 1.5 کې علم جسټ راجو اوکې کو نو موږ سره په دې باندې هغه پیراګراف چې څونه سپیس دی هغه به را سره په دې باندې اپلای کیږي نو دې ته څه وایو پیراګراف سپیسینګ ورته وایو ټیک تا بیا دا افیکټس راغلي نو که افیکټس باندې کلیک کو لایک زه دا شیپ چې کوم راغلی دا ټول افیکټس موږ سره په دې لګي ها لایک ما سره دا شیپ دی دې باندې زه څه افیکټ لګوم را بشو دلته به کلیک کو افیکټس باندې صحیح شو که راشو دا یو افیکټس لګو دا لګو نو دا ټول به موږ سره څه کېږي افیکټس پر را سره لګي ٹھیک تا سیټ ایز ډیفالٹ دی مطلب دا کوم چینج چې مونږ وکړو او دا بیا مونږ په یو بل
چې کوم ډاکومنټ دی هغې کې هم زه یم چې دا د هغې اپلای شي نو سیټ ایز ډیفالټ باندې به کلیک کوو. ټیک ده نو دا به موږ سره چې څونه کمانډز وو د ډیزاین ټیب کې دا چې کوم ډاکومنټ فارمیټینګ ګروپ دی دا ټول د دې کمانډز دا هم کلیر کړل. صحیح ده انشاءالله په نیکسټ کلاس کې بیا موږ د دې چې کوم دا نیکسټ پیج بیک ګراوند دا کمانډز راغلي دا به ډسکس کوو. والسلام.